الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. الله فرمي ومن أحسن سوک ډیر زیات خیسته ده، سوک ډیر زیات ښکلی ده دینن د دین په لحاظ سره ممن د هغه چانه اسلمه چې دی اسپاري وجهه خپل ځان لله الله ته وهو په داسې حالت کې چې دی وی محسن نیکوکار واتبع او دی تابعداري کوي ملت ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د دین د ملت حنیفا کم چې یک طرفه دی حق دی واتخذ الله نیولې دی الله ابراهیم علیه السلام خلیلا دوست ولله خاص د الله دپاره ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي وکان الله دی الله بكل شیء په هر یو څیز باندې محیطا راګیرونکې احاطه کوونکې. الله جل شانو دی آیتونو مبارکو کې فرمای مفهوم داسې دی چې کوم سړی چې الله ته ځان وسپاري او نیک کارونه کوي او د ابراهیم علیه السلام تابعداري، ځکه ابراهیم علیه السلام خو د الله دوست دی نو دنه زیات دیندار څوک کیدی شي. دا هر څه د الله جل شانو دي کوم چې په کائنات کې دي الله جل شانو هغه راګیرونکی دی هر څه لره. مخکې الله جل شانو تذکره وکړه د جنت چې جنت حاصلیږي انسان ته په محنت د ایمان او د اعمال صالحه. چې ایمان موجود او نیک اعمال موجود نو انسان ته به الله جنت ورکوي او کدانین الله جل شانو جنت نه ورکوي. اوس الله جل شانو فرمای چې ایمان د پاره دوه خبرې ما شرط کړې وي. هغه یو ایمانو یو یعنی جنت ته تلو د پاره الله جل شانو فرمای چې ما دوه خبرې شرط کړې وي، یو ایمان او یو اعمال صالحه نیک اعمال. اوس دا ایمان څنګه سړی راوړي او اعمال صالحه خلق څنګه وکي لا الله جل شانو د هغې دپاره یو نمونه پیش کوي. لکه هر یو کار چې هغه ته زده کې او په هغې باندې عمل کې د هغې دپاره یو مثال او نمونه ضروري. داسې خو نه ته یو سړي ته بلډینګ جوړ کا نو هغه به خامخا تا ته وایي چې اول خو که هغه چېرته بلډینګ نه پیژني نو هغه به وایي چې بلډینګ څه شي. بیا که هغه بلډینګ پیژنیم نو هغه به تا ته وایي چې کم قسم بلډینګ پکار دی. داسې به یا دغه شان هر یو څیز هغې دپاره دا ضروري ده. نه الله جل شانو د دغې ایمان دپاره او د اعمال صالحو دپاره یو مثال پیش کوي او هغه مثال الله جل شانو د ابراهیم علیه السلام پیش کوي چې ابراهیم علیه السلام د الله دوست و. ابراهیم علیه السلام جنت والو. ابراهیم علیه السلام الله جل شانو خپل دوست ګرځولی و. ځکه ابراهیم علیه السلام د الله دوستی ته محتاج دی او الله د چا دوستی ته محتاج دی نه دی محتاج. حالانکه الله وی واتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله ابراهیم علیه السلام خپل دوست جوړ کړی دی. پوهیږي الله محتاج هم نه دی. الله فرمایي دا ما ځان له دوست جوړ کړی دی. دا د ابراهیم علیه السلام هغه ډېر زیاته قربانۍ ته اشاره ده او هغه نمونه چې الله جل شانو پیش کوي نو داسې نمونه او مثال پیش کوي الله جل شانو چې هغه یو مکمل نمونه وي. نو د ابراهیم علیه السلام باره کې وفرمایل چې ابراهیم علیه السلام مکمل نمونه ده ځکه دا ما ځان دپاره دوست ګرځولی. نو چې د الله دوست نو الله جل شانو چې یو سړي ته خپل دوست وایي چې دا ما ځان له دوست ګرځولی نو الله به اخوا دېخوا انسان هغه دوست ګرځوي نه، هغه به څوک چې الله جل شانو ځان له دوست ګرځولی
ابراهیم علیه السلام بارک الله جل شانو فرمایي د ابراهیم علیه السلام ما ځان له دوست ګرځولې نو ځکه به طور نمونه پیش کړي چې ایمان او اعمال صالحه د چا په شان دي د ابراهیم علیه السلام په شان دي اول دا مثال الله جل شانو پیش کړي دلته د ابراهیم علیه السلام وجه دا و چې يهوديان عیسایان او مشرکان هغه ټول فخر کو په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې چې ابراهیم علیه السلام چا به دا زموږ په آبا او اجدادو کې دی او چا به زموږ پیغمبر د يهوديان عیسایان او مشرکان ټول دی متفق د ابراهیم علیه السلام په مسله کې نو ځکه الله جل شانه چې مثال پیش کړي نو د ابراهیم علیه السلام مثال پیش کړي لکه که د نبی علیه السلام مثال په دغه وخت کې پیش کړو نقصان به داو چیرې د نبی علیه السلام بس داو کې خپل ځان په مثال کې پیش کړي خو الله جل شانه نبی علیه السلام دی وخت کې په مثال کې نه دی پیش کړ دی وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام پیش کو وجه داوا چې دا ټول متفق په دی وخت کې په ابراهیم علیه السلام باندې چې ابراهیم علیه السلام زموږ پیغمبر دی نبی علیه السلام هم په دی متفق مشرکان هم په دی متفق وسره يهوديان او عیسایان هم متفقون الله مثال د پیش کو چې ټول اتفاقی مثالو الله جل شانو فرمایله اتخذ الله ابراهیم خلیلا الله دې دوست نیولې ده د ابراهیم علیه السلام اوس دې دوست نه دغه جنت ته لیږي نو ست په مثال کې هغه جنتی دوست پیش کړي الله جل شانو ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام کې دوه خوبې وي ایو خوبی ده چې د ابراهیم علیه السلام عقیده ډیره درست عقیده وا نه پستور باندې اعتماد کو نه پس پونګ اعتماد کړو نه په نور باندې اعتماد کړو ورسته واقع راشي ان شاء الله فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى القمر بازغا دا ټول چراله د سپوږمۍ واقع رااله او د نور واقع رااله او د ستورو واقع رااله ابراهیم علیه السلام د ټولو نه بیزاره اعلان کو زما رب دانش کړي الته دا قصه وا دغلته الله جل شانه یو صفت ابراهیم علیه السلام د ایمان بیان کو چې هغه سو بهترین عقیده وا وبوس کا شابه چې خوب نه تختی لا معصومان نه دي معصومان ګناه نه پاکي په داسې مجالسو کې چې دي کینې دي له داسې مجالسو کې رحمت ورېږي د قرآن مجلس ته د قرآن د برکت او رحمتونه د قرآن مجید په مجلس کې ورېږي نو هغه خلک چې د ګناه نه پاکي غیله خوب ورځي صحیح ده ایو د غټو خلکو خوبي تاسو چې د مانځه په وخت کې وده کېږي یا درس په وخت کې وده کېږي دا شیطاني اثر ښه دا رحمت نه ده الله هغه معصوم دی وړوکی دی ډېر هغه رحمت هغه عجیبه ورته محسوسېږي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د مانځه په وخت کې او د عبادت په وخت کې سړي له چې د خوب ټالی ورکوي که نه وایي دا رحمت نه دی ګوره دې ته سکینه ونه وایي وایي دا شیطاني اثر دی سم وي د ابراهیم علیه السلام د عقیدې بطور نمونه د هغه عقیده پیش کړه چې ابراهیم علیه السلام په عقیده کې دونه زیات مضبوطو عقیده دونه مضبوطه و چې اور ته غورځېږي او جبریل ول راځي او د اور فرشتې راځي د اوبو فرشتې راځي ورته وایي زمونږ څه خدمت یې نو هغه راته ووایه کولی شو الله را لېږلی وي ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل اما الیکما فلا تاسو ته مې ضرورت نشته اما الی الله فنعم الله ته مې ضرورت دی په اور کې دی او دا وایي چې اما الی الله فنعم داسې عجیبه عقیده په دغه وخت کې خو موږ د چا نه مدد غواړو خدای داسې حالت په موږ نه راولي ډېر ګران کار دی خو ابراهیم علیه السلام اور ته غورځېږي د شپږو میاشتو خشاک دی او څه وایي تاسو ته مې ضرورت نشته فرشتو ته وایي چا ته مې ضرورت دی الله ته دومره مضبوطه عقیده نو الله اول عقیده او ایمان ذکر کړی ابراهیم علیه السلام او دویم د هغه اعمال صالحه هغه بطور نمونه هغه الله جل شانو ذکر کړي چې د هغه اعمال ډېر بهترینو و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما ابراهیم علیه السلام د یو څو اعمالو الله جل شانه امتحان واغستو په هغه امتحان کې هغه کامیاب شو
ورته ونه وي چې د خپل زوی د لاړ شه په هغې شړه دشت و بیابان کې پرېږدي چې هلته اوبه هم نشته خپله ښځه هم پرېښوده بچي هم پرېښوده موږ خو د بچو دپاره حرام کوو ابراهیم علیه السلام پرېښوده هېڅ ضرورت نشته ځئ وی الله فرمایي بس زما ټیک ته بس بیا ورته وي چې هغه د لوبو شو ورته حلالې که اوس بیا ذبحه کوي فلما اسلم وتله للجبین الټی په ګټه سمله الټا وتله للجبین تندی وله ولګو او د لاندې نه یې په چاړه راښکته دا واله یا الله تا دا غوښتل دا وړه خبره ده یا الله ستا دا په دې اعمالو کې کامیابي او مخکې په عقیده کې کامیابي نو عقیده هم داسې مضبوطه ایمان هم داسې مضبوط اعمال هم داسې بهترین اعمال نو الله جل شانو نمونه څوک ګرځوله ابراهیم علیه السلام پوهېږې په دې باندې الله جل شانو فرمایي جنت ته هغه څوک ځي چې ابراهیم علیه السلام والا کارونه کوي ښه ومن احسنو څوک بهتر دی څوک ډېر زیات ښکلی دی دینن په دین کې ممن د هغه چا نه اسلمه چې دی اسپاري وجهه خپل ځان لله الله ته دا اسلم وجهه لله کې عقیده او ایمان ښیي چې خپل ځان الله ته اسپاري او وهو محسن په داسې حالت کې چې دی نیکوکار وي دا نیک اعمال ښیي اشاره د ابراهیم علیه السلام ته واتبع ځکه وروسته پسې فرمایي واتبع او دې تابعداري کوي ملت ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د دین حنیفا چې هغه یو حق دین دی یا هغه یک طرفه دی یک طرفه دا مطلب چې یاره هغه په یو لاین باندې او د غلطو لارو نه هغه ځان لي د غلطو لارو نه هغه ځان لي لکه یو دایره ده او غیر چاپېره په هغې غلط څیزونه یو د هغې مرکزي چې کم پوینټ دی مرکزي کم پوینټ دی هغه د ټولو لارو نه جدا دی او ځان له دی پوهېږې په دې باندې ځکه الله مثال پیش کوي په قرآن مجید کې سورې بقره کې وکذلک جعلناکم امة وسطا تاسو مې درمیانه امت پیدا کړي چې د باطل دایرې چې کم دي د هغې نه بلکل په منځ کې ځان لې نو واتبع او د تابعداري وکړي ملت د تابعداري کړي ملت ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د دین حنیفا چې هغه یک طرفه دی واتخذ الله الله نیولی د ابراهیم علیه السلام خلیلا دوست زه بس وګو ښه دا بل ایت مو ووایو سبا به راته بیا تشریف جی وایه جی 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 او ها بالکل کې دی شي روا دي جایز دي هیڅ نقصان پکې نشته لکه دا له اوسه پورې جومات کې استعمال شوی نه دی که استعمال شوي نو هغې کې بیا فقهای کرام لږ کلام کوي چې یاره د جومات څیز به هغه بل ځای کې نه استعمالوي خو چې کومه اخري فتوه ده د علما کرامو نو هغه په دې باندې ده چې یاره د جومات یو څیز دی او هغه یا نیلام کړی شي او جومات ته څه فایده راځي لکه فقهای کرامو خدای لیکلي چې جومات چټایي ده یا یو څه بل څه هغه د جومات نه سیوا شي نو هغه به چېرته ضایع کې یا به چېرته بل جومات له ورکې صحیح ده فتوه خو په دې وه د فقهای کرامو بیا وروسته فقهای کرامو دا فتوه ورکړه علما کرامو چې یاره ضرورت اوس داسې دی چې د هغې په بنیاد باندې مونږ داسې وایو چې یاره د جومات یو څیز دی او هغه د جومات د استعمال نه سیوا شو نو هغه خرڅولی شي چې د جومات پې څه فایده کېږي خو د هغې څیز دپاره ضروري خبره دا ده چې دا کم سړی دا علي نو هغه په ګنده ځای کې نه استعمالوي نه استعمالوي دا پاک او د برکت نه ډک څیز دی دې کې به احتیاط کوي لږ ښه دویم او هغه څیز چې یاره هغه د جومات په داسې ځای کې لګېدلی چې جومات ته احاطې نه بار دی لکه د جومات واشرومونه دي بار یا غسل خانې دي وغیره جومات ته احاطې او د حدودو نه چې کم بار دی نو هغه بیا په هر ځای کې استعمالولی شي لکه د جومات بار دیوال دی بار چې هغه د جومات ته احاطې نه بار دی او د هغې خښته ده نو که هغه بیا سړی ویسي بیا په هر ځای کې استعمالولی شي او جومات چې کومه دننه خښته نو هغه بیا چېرته په پاک ځای کې استعمالوي او هغه په ګنده ځای کې نشي استعمالولی په سقاوه کې
ذکر کولی شي کنه سقاوه کې ذکر کیږي څه نقصان نشته البته چې کوم حمامونه دي واشرومونه دي یا د غسل او د سونو ځای دی په هغې کې به څه نه کې په هغې کې به ذکر نه کې ښه چارندام ځای نه واشروم وغیره زه په سعودي عرب کې یم همیشه زما په ملا باندې درد دي څه وظیفه هغه پکار ده وظیفه دا ده چې سحر سنت چې وکړي که نه سحر سنت چې انسانو کی او فرض اعلانی کړي د فرض او د سنت په منځ کې 41 پیرې دی سورت فاتحه وي 100 پیرې 140 پیرې دی سورت فاتحه وي او په هغې باندې دا خپل ځان دمی ملا دې پې دمی او د هر سورت فاتحې سره چې یو پیروي نو بسم الله به ترې مخکې وایي ښه بسم الله به ورسره هغه وایي 41 پیرې دې وایي ځان دې پې دمی ټیک پشي انشاءالله دا سورت فاتحه کې شفا ده څه ورځې مخکې یو کلیپ شیر شوی په هغې کې چا څه مسلې تپوس وکړو چې یاره دا د دې مرض دپاره څه دم پکار دی تقریبا د هغه هائی بلډ پریشر او د شوګر باره کې و نو ما په هغې باندې وي چې یاره خوراک لږ ګزارې سره کوو نو کار به بیا ښه خیر خو ما په هغې کې وي چې یاره دا یو مجربه نسخه دی د قرآن مجید یو څو ایتونه وي چا هغه ویلي دي نو دا کار پې شوی دی چې بلډ پریشر او شوګر هغې ټیک کېږي نو په هغې باندې اهل حدیثو حضراتو له جوړه شوه او اهل حدیثو حضراتو هغې دا خبره وکړه چې یاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې کله معوذتین راغله صورت فلق او صورت الناس دا چې کله راغله نو حدیث مبارک کې راځي چې هغه بیا نبي علیه صلات وسلام ټول دمونه هغه پرېښوده یو اهل حدیث حضرت صاحب له جوړه شوه او په هغې داسې ناشنا ناشنا کمنټس هغه ورکړه چې کنځلې یې پرې وکړه او هر څه یې پرې وکړه نو داسې نه ګوره یو هغه دمونه دي چې هغه احادیثو مبارکو کې نبی علیه صلات وسلام هغه دمونه کړي یو هغه دي چې هغه نبی علیه صلات وسلام نه دي کړي خو هغه مخکې چې کوم شریعت هغه تیر شوی د نبی علیه صلات وسلام نه نو د هغې نه مونږ ته پاتې شوي دي او هغه زمونږ د شریعت موافق دي مخالف نه دي نو هغه هم درست دي دغه زمونږ عقیده ده دغه شانتې زمونږ عقیده دا هم ده چې کم یو دم هم د قرآن او د حدیث موافقي اسانه عقیده ده نو مونږ په هغې باندې خپل ځان دمو هغه وظیفه هم کوو هغه اذکار هم کوو که هغه په قرآن او په حدیث کې او که نه خو چې د قرآن او د حدیث مخالف نه بس دومره زموږ عقیده ده اوس یو سړی تپوس وکړي د ملا د درد دپاره څه وظیفه راکړه نو سړی وله وظیفه ورکړي صورت فاتحه وایه نو اهل حدیث اعتراض وکړي وایي دا په کوم ځای کې دي دا په کوم ځای کې نه الله جل شانو قرآن مجید کې فرمایي چې دا قرآن مجید ما را لېږلی دی دا هدایت ته او شفا ده اوس ته ما ته غلطه ثابته که چې یاره شفا ده نو ظاهري امراضو دپاره هم شفا ده او د باطني امراضو دپاره هم شفا ده ځکه زموږ د قاعده ده زموږ د دین چې المطلق یجري علی اطلاقه مطلق په خپل اطلاق جاري کېږي بس د ظاهر دپاره هم شفا ده د باطن دپاره هم شفا ده او صورت فاتحې ته صورت شفا ویم د دې دپاره وي نو دا د تجربي څیزونه دي او دا شریعت ښیي اوس د دې نه څوک انکار نه کوي ښه پوهېږي په دې خبرو باندې مختلف ایډز راځي په هغې باندې هغه چې کلیک کې نو په هغې باندې څه کمایي راځي او انکم راځي نو هغه کلیک کول او په هغې باندې سړي ته انکم راځي پروفټ راځي هغه داسې کاروبار آنلاین دا درست دی که ناجایز دی دا ناجایز دی مخکې هم درته ویلي او دې تفصیل مې ته کړو تفصیل لا چې انسان د دې نه مخکې په هغې کې څه پیسې جمع کړي او په هغې پیسو باندې بیا درته پیسې میلاویږي دا ناروا دي ناجایز دی دا اودس نه پس چارندام نه پس چې هغه زه مکمل کم نو د هغې نه پس چې پوزه کې ګوته نه باسم نو هغې نه اینه روځي نو زه بار اودس کوم داسې دې مسلې سهل ګوره یو خبره ځان سره یاد ساته هغه دا چې تا یو پې چارندام وکړو نو بیا تاله چارندام ضروري نه دی څو پورې چې دا اینه ستا ظاهره شوي نه اوس ته خامخا مضغو ته ګوتې رسې او د هغې ځای نه اینې راوباسې ځان په تکلیف کې د مبتلا کړی مسلمانه
بس شریعت دومره وایي چې کومه طریقې راته ښودلې ده بس پوز ته اوبه ور واچوه او پوزه یې کچه ګوته ووه بس چې کله ستا اودس نه فارغ شو تا ته بیا محسوس شوی نه ده چې اینه راغلې ده نو څه مسله نشته که بار راووته او بیا نه ودرېږي نه ته بیا معذوره یې او د معذوره سړي اودس دا دی چې د یو وخت لپاره به یو اودس وکړي په هغې چې بیا څومره منځونه په دغه یو وخت کې کوي نو کولی شي لکه د مازدیګر مانځه ته اودس د ماسپښین مانځه ته فرض که اودس وکړو اوس د مازدیګر د مانځه پورې دی چې څونه منځونه کوي هغه پې کولی شي په دې باندې مازدیګر وخت چې داخل شي بیا به نوی اودس وکړي پوهېږي په دې ځان داسې مبتلا کړی په مشقت کې آیا دا حدیث صحیح دی او دا حدیث په کم کتاب کې دی چې د اذان او د اقامت په منځ کې اللهم انا نسألک العفو والعافیه دا وویلی شي نو په دې څلور انعامونه میلاویږي د مرګ نه پس داسې بیماری کې انسان نه مبتلا کېږي چې په هغې کې ول مرګ راشي او رزق تنګي ورته نه وي داسې روایت خو ماته نه دی معلوم البته دا دعا بهترینه دعا د نبي علیه السلام ډېر ترغیب ورکړی اللهم انا نسألک العفو والعافیه فی الدنیا والآخره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمیل چې دعا قبلیږي د اذان او د اقامت په منځ کې یا رسول الله حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها تپوس کو یا رسول الله کومه دعا وایو نبی علیہ السلام وفرمیل دا دعا وای اللهم انا نسألک العفو والعافیه فی الدین والدنیا والآخره دا ښه دعا ده صحیح روایت دی صحیح حدیث خو دغه راته پته نشته څلور انعامونه پې میلاویږي په یونیورسټۍ کې یو جینۍ ده هغه وایي چې ولک ما سره ډېر زیات محبت کوي ما سره نکاح کول غواړي خو زما د نکاح زما د محبت ته ثبوت لپاره هغه ما ته وایي چې د نکاح نه مخکې ستا جسم زما پکار دی زه اوس څه وکړمه کم خلک چې د روح سره محبت کوي که نه هغه مخکې د جسم مطالبې نه کوي ښه هېڅ محبت نشته دې ته شهوت وایي شهوت پرستی ده محبت هغه چې هغه په نکاح سره وشي چې نکاح وشي بس دقه بیا هر څه ستا دي د نکاح نه پس د نکاح نه پس د واده پورې ډیش انتظار کول عبادت ته دا حدیث صحیح دی که نه دا حدیث دا باطل دی سیر و اعلام النبلا کې دا دی یو حدیث نقل شوی دی خو دا یو باطل روایت دی او هغه دا چې یاره یو سړی کله نکاح وکړي او بیا د یو خاص اندام انتظار کوي نو دا عبادت دی دا عبادت نه دا ګناه ده په وخت واده کول پکار دي ښه تاسو یو حدیث ویلی و چې من علق تمیمة فقد اشرک مطلب چې چا تعویض په غاړه کړی نو هغه مشرک شو نو اوس چې موږ سره کم تعویضونه دي هغه لر کو دا مې راته بار ویلي چې زه کله په تعویض رد کوم زما مطلب شرکیات دي غلط تعویضونه کم تعویض چې د قرآن او د حدیث مخالفي هغه تعویض یادوم چې دغه شرک دی کم چې د قرآن او د حدیث موافق هغه شرک نه دی نبی علیه السلام ابن ماجه کې روایت دی دغه